السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه د سملا جان سره یم او موږ ځو سینټرل ته. وایي سملا جان وایو څه کار به وکړو. د شپې پر دا څو بجې دي؟ تقریبا 10 بجې دي او موږ روان یو په دا توره شپه حالت ته. دا وخت وایي رش نه وي هوا اوس د چوټۍ ورځ ده، بیخي رش دی. ورته ګوره رش دی وایي د ضبط چې ویې ګورو نو تاسې هم راسره وکړئ. په سینټرل لندن کې به دا سار موټر نه پرېږدي. په دا وجه موږ د سملا جان په موټر کې ځو. زه به ډسپلی در ښکاره کړم. دا نو اوډي موټر دی، دې ته بیا غږ نه کوي. نور موټران چې بری نه پرېږدي هغوی سملا جان و چې ډیزل یې د سهار د خوا یې نه پرېږدي، د شپې د خوا بیا ډیزل هم پرېږدي. د شپې د خوا هم نه پرېږدي، وایي چې دغه ورکړي. که د 15 لوړ یې خو پرېږدي، ولې هغه نوي موټران دي نه د دان و شان باره نه دغه کېږي. سینټرل لندن خیال ساتي دی ها، کوشش کوي چې پاک یې وساتي. तो चलिए शुरू करते हैं. سملا جان کښته پټرول راچي، دلته به پټرول ته باره خپله کښته کېږي، هغه دې د یو څه راچي. تاسې دا پروسس وګورئ. لیټر وروي چې 100 لیټره غواړي، هلته پیسې پسې ور واچي، کارډ ور اچولو، پیسې ورڅو ګرځولې. نه دی خپل ور اچي پټرول. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. نو دا اوس په سینټرل لندن را داخل سو چې مخته ولاړ سو لندن برج، بیگ بین او بل چې دی سملا جانه بل لندن آی، ټرافالګر سکویر، دا ګرد ځایونه مخته راځي. اوس یې موږ په داخل کې یو. نو دا سینټرل لندن دی چې د شپې داسې لګېږي ګرد شپه. او دا چش دی سملا جانه؟ دا والا یو مشهوره مغازه ده، نوم یې حارج دی. د عربو په رقم سټایل یې ورکړی دی. د عرب دلته سوداوي کوي. خانان راځي، دا د خانان بیخي ښایسته یې جوړ کړی. ګرده لکه پوره بلډینګ چې لګېږي. راسه بسته پوره مکمله بلډینګ لګېږي. سینټرل لندن نو ګرده دا رقم لګېدلی ځای دی، لکه دا روډونه چې ګرده لګولي. चल झूठा. دا سینټرل لندن په بسانو او د هغه ځای په بسانو کې بې فرق کوم شته؟ دا پر دا جلا بسان دا برکې دی، دا پل برکې دی. هغه بیا نه دی برکې، هغه بیا نیمه دی، دا پل دی. دا ښایسته هم دی، دا ډېر ښایسته دی. अच्छा हमको सिखा रही है. دا دی چیشي سکویر، دا ټرافالګر سکویر دی. ټرافالګر سکویر دا به تاسو ډېر لیدلي په ویډیوګانو په فلمانو کې. او دا د دې ځای رکشا ده، د شو لپاره جوړه کړې. دا نو لندن دی چې د شپې د خوا داسې لګېږي. رش یې دا دی، تول داسې رش خو اوس معلوم بد حال دی. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. څومره پاک دا ځایونه ته، دا سړک ته وګوره، تک سپین تعمیرونه. د دې ځای موټران وګوره، دا درانه درانه موټران. رویل څه شی؟ رویل رایس. شاته هم نه موټر، زوړ موټر به ونه وینې. او رقم ښایسته بوی دی چې عطر یې بس دا خلک دی عطر دی. ما ته مې ویل چې دا د لین ډېرېږي اوس ونه دا سړکان باندې ښایسته د عطرو د سینټرونه بوی بد حالي. دغه دی، دا لندن آی دی. دا نو هغه طرف کې دی، په کیمره کې به کوچنی معلومیږي، خو دا حقیقت کې ډېر غټ دی. اول خو نو دا ډېر غټ په دنیا کې اول و، اوس چې په دوبۍ کې جوړ شوی دی هغه تر دې یو څه ور غټ دی. دې ته نږدې چې دی بیا بیگ بین دی. بیگ بین هغه دی
د پښو لاره هم د ورته ورغلې ده هغې بیګ بینسو دا لندن آیسو او لندن برج چې دی هغه د دې څه پر بل طرف دی دلې یو ځای نه معلومیږي نو داسې چې مخته پسې ورسې لاندې سمندر دی په دا کله چې زه رالم اول دویمه ورځ مې وه زه رالو هلته مو ټکټ وکړي د دې ټکټ تقریبا په 200 پاونډه و د یوه نفر ده چې وروختو شاوخوا ګرده ځایونه پکښې معلومېدله دا لاندې سمندر ته دا کښتیانې دي دا هم ټکټ یې دی تقریبا د دا کښتۍ د هغه یوه تیاره ولاړه ده ټکټ یې دی په 1.5 پاونډ د دې ټکټ دی هلته هوټل شان دي پکښې ګرځي دي داسې بیا تر لندن برجه پورې سینټرل لندن سره ووتلو د روان یو د کور پر خوا ثنا جان پل پښه پسې نیولې ده تر سل راکښته کېږدې ده دا زموږ د نن ورځې ولوګ د نن شپې ولوګ امید کوم چې مړ سوی به مې تر بلې ویډیو پر اجازه راکړئ زما د یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ تک سپین ورځ کې بچا شپه لیدلې نه وي خدای ولیدل په ما یو ځای بچا کعبه